او چې کوم پاکستاني سپورټ کوي ولا دکان ور کوي یا کور ور کوي دا غي خلاف هم قانوني کاروایی کیږي او په دې کې ډیډ لاین ختم شو د مهاجرینو خلاف هم قانوني کاروایی کیږي. په پاکستان کې د اوسېدو د قانوني اسنادو نه لرونکو اخراج ادامه لري چې لویه برخه یې افغان کډوال جوړوي. د پیښور او چارسدې ترمنځ پروت د خزانې مهاجر کمپ اوسیدونکو ته په څو ورځو کې د کورونو د خالی کولو امر شوی دی. د دغه کمپ ځینې اوسیدونکي له پاکستاني چارواکو د دغې مودې د غځولو غوښتنه کوي. د جنکیانو تعلیم به زموږ ځای شي ولې چې هلته خو طالبان نه مني که نه دا به ټولې په کورو موږ ته کښېني. زما خپله دا لور دغه شپږم کلاس کې ده. خیر دی 3-4 میاشتې وخت یې موږ ته راکړي دا اوړی به ژمی به تېر سي نو بیا به لږ په کلاره لاړ شو. اوس په کابل واورې ورېږي یخني ده نو ماشومان هم به مړه سي زاړه به مړه سي. نور وس هم نشته چې سلنډر یې ډکې کړو او ځان سره یې ویسو او بل یې کړو. نه م د ډوډۍ درکسته نه م د ښه درکسته نه م همدغسې زموږ حالات ده. دلته اوسیدونکي افغان کډوال وایي چې پر کمپ برېښنا قطع شوې او ښوونځي او روغتیایي بنسټیز مرکزونه هم تړل شوي دي. باروزو نو هلته خامخا پولیس والا وي دغه وي پوه شوي په کور باندې ناست یو دا 10-12-15 ورځې وشوي نو بس کار روزګار نشته دی. زموږ د حکومت نه دا دغه دی مطالبه ده چې موږ ته 2 یا 3 میاشتې وخت راکړي نور نو د ده دا 40 کاله میلمستیا زموږ نو داسې نه چې په دې 2-3 میاشتو خرابه شي. د قانوني اسنادو نه لرونکو کسانو پر ضد د عملیاتو په ترڅ کې د پیښور په یو شمېر سیمو کې هم د پولیسو فعالیت تر سترګو کیږي. د خیبر پښتونخوا د پولیسو په وینا دا عملیات د کوم ځانګړي هیواد یا افغان کډوالو پر ضد نه دي بلکې په ډله ییزه توګه د هغو کسانو پر ضد دي چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. داسې نه ده چې موږ د کوم په غیر قانوني ډول اوسیدونکي کس څخه نفرت کوو یا ورسره کومه ستونزه لرو. وګورئ دا یو نړیوال عمل دی چې تاسو به له مایعات لرونکي ویزې سره اوسیږئ نو په دې ترتیب کې بهرانیان دې راشي دلته دې واوسیږي او کور دې په کرایه ونیسي. خو له چا سره چې اسناد نشته هغوی په دې پوهوو چې له دې ځایه دې په داوطلبانه ډول لاړ شي ځکه چې حکومتي پالیسي همدا ده. په پاکستان کې د بشري حقوقو فعالان وایي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته راتلونکو افغان کډوالو سره د بشري خواخوږۍ له مخې غوره اقدامات پکار دي. यहाँ से वो जिस तरीके से पुश किए जा रहे हैं دوی چې په څه ډول له دې ځایه استول کېږي نو د پاکستان حکومت ته د بشردوستانه اصولو پر اساس فکر کول پکار دي. تر کوم ځایه چې د امنیت موضوع ده نو دا باید له بشري مرستو سره په ټکر کې نه اوسي. په دې کې په دې ډول خواله راوستل کېدی شي چې کچېرې موږ افغان مهاجر رخصتوو نو له دې ځایه په یوه ښه فضا کې واستول شي چې پکې د دوی ځان او مال دواړه خوندي وي. जिनमें उनकी जान और माल दोनों का तहफ़्फ़ुज़ हो. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په وینا سږ کال د تورخم له لارې تر 650,000 ډیر افغانان چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لرل بیرته خپل هیواد ته استول شوي دي.